السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب د یوې نوې او مهمې ویډیو سره یو ځل بیا حاضر یم. ګرانو ملګرو، په دې سکرین به تاسو د تصویر وینئ، دې ته تاسو ځیر شئ د توتانو د خریړو په حواله سره. نن ډېر مهم معلومات ما راوړي دي. کوم ملګري چې په انباکس باندې یا کمنټس کې تپوسونه کوي چې یاره دا کمې ونې دي، هغه د ونې مطابق هم معلومات ما تاسو له راوړي. بله دا کم ځای کې خرڅېږي او څوک یې اخلي، د دې مطابق هم ما مهم معلومات تاسو ته راوړي. هغه ټول معلومات چې کوم ملګري په کامنټس لارې، د انباکس د لارې، میسجونو د لارې تپوسونه کوي، دغه ټول معلومات مې له راوړي. تر اخره پورې وګورئ. ویډیو انتهایی شارټ به کومه. راځم ستاسو مین پوینټ ته، خو د یو شعر سره چې سترګې مې شادابه بیا بېتابه ستا لیدو ته دي. سترګې مې شادابه بیا بېتابه ستا لیدو ته دي، بل مې دې نیولي چراغان لارو ته ګورمه. ملګرو، په سکرین به تاسو دغه تصویر وینئ، د توتانو خریړې یا د شهتوت والا خریړې دي. دغه تفصیلي ویډیو مې له راوړې ده چې کوم ملګري نن سبا زمانه په انباکس کې یا د کمنټس له لارې یا د واتساپ له لارې تپوسونه کوي، د دغه ټول جوابونه ما راوړي. تاسو له تر اخره وګورئ، ټیک ده. ملګرو، ټول نه اول خو چې کوم دی، نو ملګري دا تپوس کوي چې کومه ونه ده په دې کې خاص قابل قبول. نو د هغه لپاره د توت ونه ټیک شوله. زما را کمرمین ته عرض دی، دا بیروالي دغه شان ونې چې د توت ونې او هغه د هغې ټیک شو، د خریړی دی، ټیک ده. بله ملګرو، د معیار تپوس کېږي چې کوم معیار قسم، مطلب پرې کې څه معیار شته دی، په دې کې ګران ارزان. نو بالکل پرې کې معیار هم شته دی، پرې کې اعلی کوالټي هم شته دی. په دې کې چې کوم پر سکرین تاسو تصویر ښکارئ، دا پکې تقریبا میډیم رینج والا ده. د لاندې راپورټیکه لږ تور دی او بره لږ کورکماني زیړ دی، ټیک شوله. نو دا قابل قبول دی. په دې کې چې کوم بره سپین نه قابل قبول نه دی، د توت نه علاوه قابل قبول نه دی، د نورو ونو دا ټیک شوله. انځر منځر یا خوا پلوسه ملوسه دا قابل قبول نه دی. او کومه میډیم کوالټي د هغه ستانه 15,000 20,000 25,000 پورې لکه دا خرڅېږي. بله ملګرو، یو اهم تپوس دام کېږي چې یاره دا څوک اخلي. نو دا څوک اخلي ملګر اکثر زموږ نه تپوس کوي، تاسو اخلئ خرڅوئ که نه؟ نو بالکل زه نه اخلم. ما خو یو ویډیو کړې وه، په لاره باندې دغه شان ماشومان راغلي وو او هغو کړي وو، نو د هغو نه مې ویډیو کړې وه، صحیح ده. د دې هغې خرڅوي دلته بنجاریانو باندې بالکل ارزانې خرڅوي، خو هغوی که چېرته مین هیډ اپیس ته یا داسې بیپاري ته اپروچ وکړي، رسایي وکړي، نو هغو نه به دغه ډېر ګران لاړ شي. مطلب دا دی چې دلته یې په 15,000 ورکوي، نو هلته یې پلس یا 12,000 15,000 20,000 باندې شي خرڅولی، ټیک ده. نو دا خبره مې کوله د خرڅ. بله ځینې کسان وایي چې دا بیپاریان به موږ چېرته پیدا کړو. داسې بیپاریان وایي موږ به خریدار چېرته پیدا کړو. ولې دا زموږ نه تپوسونه کېږي د کامنټس لارې، ما تاسو ته څنګه وویل میسجونو د لارې. نو دغه ما مخکې هم ویلي په بله ویډیو کې چې یاره تاسو په کامنټس کې تاسو خپل دغه ورکړئ، چا له پکار وي چا صحیح، نو تاسو کامنټس کې ورکړئ، یو بل سره په خپل ضمانت باندې په خپله ذمهوارۍ باندې کاروبار وکړئ. موږ تاسو ته دومره د معلوماتو پلیټفارم درکړی، تاسو نور کاروبار په خپله ذمهوارۍ وکړئ. بل ملګري دا تپوس کوي چې یاره په دې باندې خلک کوي څه او څوک یې اخلي. دا خبره هم ده چې مین یې څوک اخلي. نو ما خو اورېدلي او ډېرو ملګرو دغه معلومات دي چې یاره دا چاینا اخلي، دلته خلک اخلي او بیا هغه جمع کوي او بیا هغه چاینا بیپاریان یې اخلي او هغه چاینا ته لیږي، مختلف پراډکټس د هغه جوړوي او هغه بیرته په دې ملکونو باندې راخرڅوي، یا دوایانو ده یا هر څه شی چې هغه جوړوي هغه ته جوړوي او بیا هغه خرڅوي. نو ملګرو، دغه ویډیو وه ستاسو د سوالونو جوابونه، او انشاءالله ستاسو به تسلي پشي وي. را روان وخت کې به زه کوشش کوم چې یو بیپاري سره یا داسې ډیلر سره زه رابطه وکړم چې هغې اخلي خرڅوي، نو نور مهم معلومات به هم تاسو له زه راوړم. نو دغه ستاسو سره دغه معلوماتو تر د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.